روان یو پرازي دې موږ سره کلي ته لاړ شي هلته به خپل کور هم وویني او زموږ مېلمه هم شي څنګه خو ها پرازیه بوی بېخي هم ټوله شپه جړلي دي نه نو ولې تاسو به سره نه دی نه موږ به ورسره ولې نه ځو موږ دې چېرته هم یوازې نه پرېږدو نو بیا ځای چې ځو که نه نو خیال کوئ که چېرته په لاره پولیس ملیس تاسو بالکل بېغمه اوسئ باباجي فرازي د هغه فردل خان زوی دی چې پلار مې وله 14 کاله اګاهو کور ته ور ورته کړی او په هغه ور کې پوردلې د هغه ښځه او 2 بچي ژوندي سوځېدلي حتی یاد دې لښکر خانه دومره اهم او مشهوره واقعا د چا نه هېرېدی شي چرته اجرتي قاتل والا وګوره چې روپۍ په سر ورکړو او ختم یې کړو زه په هغه باندې ګولۍ خرابول نه غواړم او ته روپۍ یادې یار په دې زما پوزیشن خرابېږي مونږ د جرګو مشران یو موږ سره دا دښمنۍ نه ښایي اوهو دا خو دې ټیک ده اشنا زه یېرېږم بسې نه په راځې سبا له بیا بندوبست مې کړی ده دی زه چې هر چېرته ځم بل سړي ځان سره ګرځوم خو بیا هم یار زه غواړم چې په راځي سره دا کیسه همیش لپاره ختمه کړم زه به تر اوسه کله کله راځم نرګس ولې کنځل دي نه زموږ تا خبره نه ده بیا څه خبره ده ښار ته زیاته شم راتلی پولیس را پسې لګېدلی دی ته چې د خلکو سره وال ټکول کې نو پولیس خو به در پسې لګي د بلال د قتل الزام دی را باندې موږ چې د واده پروګرام جوړ کړی دی واده به مو شي خو بیا نه که عدالت کې سزا درکړه نو بیا دا تپوسونه مه کوه او دا هغه وخت انتظار کوه چې خدای دا کیس ختم کړي ته ما څه ګڼې ده ښه نه ما تا سره مینه کړې ده او زه به تر مرګه ستا انتظار کوم ښځه چې په خپلو غوږونو دې واورېدل چې بهادر خان د قتل دعوه ده ما ته خو دروغ ښکاري نرګس سره واده نشي کولی نو بانې جوړوي دا څه دومره ګران کار خو نه دی کلي ته به لاړ شم او د غلام نبي نه به ټول معلومات وکړم ورشه خو ما ته د دې خانانو بانې معلومې دي که بانې کړي که نه نو پته خو به ولګي که نه 100 روپۍ را نشې ته به دې زړې شوي که نه نشې ته مې زړه نه دی شوي د غلام نبي نه معلومات کوم
کړی اشرف ګاډه دراوه ولې پرازیا زه پیاده تلل غواړم طبیعت خو دې ټیک دی که نه باچا طبیعت خو مې لږ ټیک شو پیره چې خپل کلي ته راغلم پرازی په خپل کلي کې ښه وګرځه او کرمیا که ستړي شي نو بیا حجرې ته راوله ډېره ښه ده خال صاحب ګل جي خان جي رشیدو ډېره ښه ده نو دا ستا د کور پرازیا خپل کور خپل وي اشنا فکر مه کوه پرازیا ته کور اولم ستا خو بیا هم ستړی که خیري چې پوټې خفه نه شي باچا دا کور به اوس موږ په شریکه جوړو جوړو بیم او آبادو بیم راځئ چې ځو حجره کې خان بابا ته وایي راځه پرازیا لکه مې وویې که نه چې یادېدې مې بې د مطلبه به نه راغلی شهزاده ښه ته ووایه زه چې زه سله راغلی او که مې درته ووي نو بیا شهزاده لا اوسه پورې خپل استاز نه دی منلی خیر استاز به دې ومنه نو بیا واوره ته په قسمت پڼې پسې راغلی ډکه نه ده هلکه ته خو ته هرزبرګې غلام نه دی ښه دا راته ووایه چې ډوډۍ دې خوړلې ده او که نه ډوډۍ مې نه لګي اشنا خبره ده قسمت پوڼې کوه قسمت پوڼې خو نو بیا راځه چې وایخلم دله که نه د حیدرخان نیک نه دی خبرې واده کوي د نرګس سره تش په خوله ولې نشي کولی په خپله په غم اوړېدلی دی د قتل دعوه ده پې پولیس ورپسې ګرځي راګرځي
مړه پولیس خارانو ته څه ویلی شي چپ شه اشنا زمونږ د کلي د تاڼې هغه مشر تاڼېدار نه دی نه دی دی مړه هغه زه دی یاره یار هغه خوړو د خانانو پروا نه کوي خو بس حیدر خان ولې په ګوتو نه دی ورغلی حیدر خان خو نو راغلی کلثوم راغلی و خو ته ودوې لالا څو ځله ما ورته ویلي دي چې چېرته بار ته لاړ شه او خدای خبره چې څنګه هلک دی ما هغه ته وویل خو وایي زه کلي نه بار نه ځم نور څه نه کوي ماله کار ګوري ماله یو خو هغه ډیسم په دې ورځو کې د ملک نه بهر لاړو بل چاته ووایه که نه لالا بل څوک دی که د کاندار خان سره مو رانه نه وی راغلی نو هغه به په کمیشنر صاحب دا کار کړی و که نور څه نه وې نو یو څو ورځو دپاره د هغه کلي ته به تللی و خیر خو دی نن خو ډېر خوشحاله اول دا راته ووایه چې هغه پر کوټې ګاډی او بار ولاړ دی خو دی چېرته خاصه ده بابي د لیز ډاکټر نه نمبر اخیستی دی سما دپاره ستا دپاره ته خو څه ته جوړه یې اوهو زه ستا څنګه پوهېږم عجیبه ښځه ده وایداد کمال دی وکړه شهزاده چې دا دومره معلومات دې راوړه شهزاده تا ته څه ښکاري ترورځانې نو د دې مطلب دا شو چې ګنې حیدر خان د نرګس سره واده نشي کولی چې واده نشي کولی نو بیا دلته څه لسې راځي په دې پوره میاشت کې موږ ټولې 4 تماشې هم نه دي کړي او د استادانو هغه پیسې بچې قسم دی چې د جیبه مې ورکړي نه راځم ته خانان وي خدایم بیخ وباسه زړه نه چې دا ځای راشي که نه نو ډېر پاڼې ته ورشه هغه مشر تاڼېدار پې خبر کړه ترور جانې شهزاده د خپل رقیب سره څه عمل کوي یو ځل نه 4 ځل مې پولیس والا ولېږلي خو حیدر خان هغه په لاس نه دی راغلی خو خلک وایي چې حیدر خان په کلي کې دی په خپل حجره کې ناست دی خانجي او خو ټیک ده لوی حجره ده چې نوکرانو ته د پولیس سوال جواب ورکړي نو هغه کور ته لاړ شي تھینک یو سمد خان ته لږ واز او چې کور ته لاړ شي نو موږ بیا کور ته خو نشو ورتلی که بیا به د ګرفتاري څه ویل کېږي سمد خان جی سر موږ د حیدر خان د ګرفتارۍ لپاره تر اوسه څه کړي سر پیشنې ځل ډډم کړی دی خو سبا له به یو رټ بل کوو نن زه ښار ته فون کوم چې سبا لیډیز پولیس هم راشي چې د کور تلاشي والی دا به ښه وي کم از کم په کور کې خو به نه پټېږي که نه جي سبا نفري ډېره تیاره کړه ډېره ښه سر ګوره ستا دلته ایسارېدل ښه نه دي نو دا چې تاسو داسې پرېږدم او زه دلته لاړ شم درته مې ویلي چې زما فکر مه کوه دا چې دا او بیا چې زما در سره دومره فکر و نو هغه څه به دې نه کول د څه نه مې چې منې کولې هلو او خبرې کوم کم سمد خان ښه ایسای صاحب خبرې کوي تاڼې نه ولې خیر شه کله سبا سهار 10 بجې ښه پیر شوم ډېره مهرباني بچې ډېره مهرباني ایسای زما خپل سړی دی دا جي ځکه خو اطلاع راکړه څه اطلاع انسپکټر به په خپله سبا 10 بجې سره د لیډیز پولیس چاپه وهي ښه به دی چې ته اوس چېرته لاړ شه وخت مه اړوه بچې وخت مه اړوه کینې دا بیماري به مې نور هم زیاته شي
شراته ویلې چې مرادي او رضا نن بیا تړي ته تلو زما خلاف خو ته زول به ورسره سم وولم زه د شاړو د غرونو مختصر یم وروره چې رښتیا راباندې وې نو زما خو دلته زړه تنګ شو یاره خو ډېر ناشکره سړی زرغون شاه دلته تا ته تکلیف څه دی والله د کاندار خان د وزري کټونه دي بېلو شډول مړه ستا هم په ډېرو خوراکونو باندې د مخ وپړسېدو د زرغون شاه دا خبرې اوري په راځي چې پیر تنګ شوی دی اخر په لاړ شو دی ځای چې زما دې ته راغلی یم نو خبرې به نه کوې په راځي پاسې به کښېنه کښېنه کمال دی خاص تاسو زدلی کور بیا جوړول غواړي او ته څو خبرې کې ما د کمشنر صاحب او جي صاحب سره ستا خبره کړې ده زما خبره او زه غواړم چې ستا خلاف ټول کیسونه زر ختم شي او ته یو نوی ژوند شروع کړې د کوم ژوند خبره چې ته کوې خان اخو د بدل په اور کې پخوا سوځېدلی دی او بیا کله چې ما خپل هغه سوځېدلی کور لیده نو په ایرو کې پټ هغه بصري انګار شو ما ته پته ده په راځي خو د نوي ژوند دپاره دا قسمه خبرې رول ډېر ضروري دي ستا ډېره مننه خان چې زما لپاره دومره ښه خیالات لرې خو زه د هر څه څنګه یې کړم تا بیا هغه خبرې شروع کړې اخو ټیک ته خان لښکر خان سره به یو خبره ضرور کوم او بیا اخو زما ستا شریکه دشمن دی خو زه د چا سره دښمني کول نه غواړم څنګه چې تا ما سره دښمني کوله هماره سره نه کوله او دښمني کوم داسې ښه شی دی اوس به ستا ټولې مقدمې زه کوم زه غواړم چې ته په دې ټولو مقدمو کې ښه په عزت پوه شي ستا د خدای ډېر عزت خان خو زه بس دی که نه خبره ختمه شوه او یو زیری مې درله راوړې زیری خدای پاک په موږ خپل فضل وکړو څنګه ډاکټر یې زما د ټولو ټسټونو رپورټونه وکتل اوس به زموږ په دې انګړ کې به خوشحالي راشي تا او ما به هر وخت د الله پاک نه د اولاد دپاره سوال کولو که نه ما خو په زیارت باندې دیګونه منلي دي نو بیا د دیګونو بخولو وخت راغی د سلام جواب مه راکوه خان خو حیدر خان ما ته وسپاره تا ته ما په ټلیفون ویلي وو چې هغه په کلي کې نشته زموږ مخبر مونږ ته اطلاع راکړې چې په کور کې دی ما ویل ته په یوه خبره پوه شي خو ته جوړ پوه نه شې منم دا منم چې حیدر خان ستا زوی دی او اولاد په مور پلار ډېر ګران وي خو زه ډېر مجبور یم مشر خان ډېر زیات تاکید کړی درخانه چې ته بالکل کلي ته واپس را نه شي هغه خو ټیک ده خو د تانهدار زموږ د کور تلاشي څنګه واخیسته مشر خان هم په دې خبره ډېر زیات خفه دی خو هغې خپل کار کوو زموږ دا بېعزتي تانهدار نه مرادي هغه اخبار والا کړې ده هغې دواړه مبدر او ستانهدار له تاڼې ته ورغلي وو ما ته مهره ټوله خبره کړې ده مونږ خواستیم لکه د مخرورانو ژوند تېرو خانجي دا رضا او مرادې دواړه ګل اکبر ټیک وي خانجي یا یو رپورټ یا دوه درې رپورټه چې دواړه په لاس کې راځي چېرته هغې دواړه خو نن سهار په کلي کې وو د دې مطلب دا دی چې نن مازدیګر به هغه اخبار والا ښار ته ځي ځي به خانجي خو په خپله نه خلک پې پوګوړي ته ژړا نه هېڅ نه جوړېږي کلثوم دعا کوه چې په موږ راغلې دا سختي خدای معاف کړي
جړه خو څنګه راځي لاله چې حیدرخان د کور نه بهر یوه شپه هم نه ده کړې د نسوې مرض ده چې هغه بهر دی هغه ما پخپله بهر ته لېږلی دی استاد سره دی نوکران هم ورسره دي څه چل بدله وکړه لاله چې د دې مصیبت نه خلاص شي خدای په خیر کړي ته سلامت علیه کلثوم چې سر له راشي نو بني آدمي کوي بس ته دوا کوه دا ټولې خبرې شروع وې که نه دا مستقل کوشش او بهرحال الله دې خیر وکړي زه خو روان یم ښار ته نو بیا به انشاءالله ملاقات کوم سارېږي نه ما سره نه ډېر ضروري کار مې دی او که ژوند دې په خیر بیا ومېلو شو خوښه دې ده خدای په امان السلام علیکم هلکه هغه اخبار ولاغه دې روان دی ځان تیار کړئ رضا هلو او خبرې کوم څه رضا رضا هغه عاشق زړی لا نه دی تللی مزه وایا دنده دې چېرته وانهوري دی به ځي کله د تلو خوړو نوم نه علي خدای دې اړبونه تلېږي اولې د کلي تاڼې ته مې ټېلیفون وکړ مشر تاڼېدان را سره په خپله خبره وکړه نو بیا د رنګ ساتلو به دی پولیس مېلمانې موږ ته خو به پولیس ته وایي که نه
موږ له خو وینام راکوي انتقام دې وخوري سره خو چې ډېر وکشي چې کله نه راغلی دی که نه نو تماشبین خو پرېږده چې هغه استادانو مو تښتېده د لوږې د لاسه اوس خو راته نور هم ګرانه شوه نرګس څنګه خانجي هغه اخبار والا په هسپتال کې مړ شو اوس به څه کېږي خانجي ته ور مه خطا کوه واده به زه هم تا سره کوم زما دا مطلب نه دی خانجي نو بیا څه دی ته به تر کومې پورې مخ وړې ها نو داسې راته ولې نه وې چې ته به تر کومې پورې په دې کور کې دیری تا ته څنګه خبرې کې خانجي ته خپله پردي پته خو په سخت وخت کې لګې نرګس زما دا مطلب نو خانجي خیر دا د دنیا دستور دی خدا هم مهربان چې دا جبې خدای جوړ کړي نو ټول لنډ بالا چټ کړي لینډ خو بدله اوس زه ټیک کوم حیدرخانه چې ورځ پورې ګرانه زما دا تمنا وه نرګس مانا गिरफ्तार की हो जाओ خانجي خانجي دا ستاسو کارنامه ده ها زمون کار ده شهزاده به ډېر بد لګي دا هغه دلته که نه د شهزاده غریب څه ګناه ده ګناه خو زما ده چې ما به ګټله او د بې غیرته به پرې نشې کولې څه مطلب زه دې نور دلته لیدل نه غواړم مورې وځه لکه وځه دې کونه ګنې زه به هم درپسې پولیس راولم څنګه چې تا خان پسې راوستې وه وځه دې کونه نرګس زما خو وځه بې غیرته نشئ وډرې وځه درته وایم وځه دې کونه بې غیرته نشئ وډرې نرګس ته زما خبره خو ورکړه مورې که دا اوس په دې ساعت دې کور ونه وته نو بیا به زه لاړ شم دې کور نه وځه لو خو به زه لاړ شم نرګس خدا مې واوره چې ستا په ژوند کې به یو لحظه ضرور داسې راځي چې دا غریب شهزاده به تا ته یادېږي خو شهزاده باندې نه وایي وځه رخصه نه کوي وځه دې کونه ځه رخصه وځه رخصي پرېږده پرېږده چې دا رخصي دې کونه اوس به دې کور ته څوک هم نه راځي مورې هېڅوک هم نه بس یو نوې خبر دی اردنه پر راځي اصل حیدر خان گرفتار شو د اخبار والا د قتل په کیس کې
بیا خو د لښکر خان نه د بدل اغوستو ډېره ښه موقع ده پیره. دا ته څنګه خبرې کې اشنا؟ دا کامدار خان په هغه ورځنو خبرو پوه نه شي. سمه ومنه او د بدل اخیستو دا خبرې پرېږده. نه پوهېږم چې څوک بدل ښه بنیادم واخلي خو بیا وروسته ډېر پېمانه وي. د جیل تکلیفونه مخروطیا د پولیس منډه ترړه د هر څه ډېر ګران دي فرازیه، ډېر ګران. خو دا زه ځکه ویم چې دا هر څه په ما تېر شوي دي. ښه ده ګورو به. تاسو چیس کې زه له خان سره وینم. زیات پاسې پیره چې ورځو. چېرته؟ نن به د لښکري نه خپل بدل اخلو. د حیدر خان څه پته ولګېده چې اوس چېرته دی. دی چپولی دی شرف دینا. څه چل دی غلام نبي؟ خیر خو دی که نه؟ کشر خان گرفتار شو خانجی. زړه مې دردونه کوي، ډېر فریادونه کوي، قسم دې ستا د لاسه نه راځي خوبونه یاره، لمبې مې جوانه خو د لښکر خانه ډېره موده یې په تیاره کې وساتلم. کوم انګار چې ما دومره موده په خپله سینه کې ګرځاو د هغې توبه نن تاله په خپله در ورسي. ډېر دې سوځولیم پیره، ډېر دې سوځولیم. سترګې پورته که وګوره، ستا مرګ ستا په سر ولاړ دی. پرېږدم دې نه. نن به زه تا نه ستا د ټولو ګناهونو حساب اخلم. دا به ستا حسابه مې او زما بدلم. فرازیا اوس ته زموږ په تېره کې وغورځه وسله. دا ته یې وسله وغورځه درې په خره دی زوم. فرازیا وغورځه وسله درته وایم، وغورځه درې په خره دی زوم. ما ته اوس د وسلې حاجت هم نشته تانیدار پیره، ځکه چې زما دشمن زما د ګولو چلولو نه آګاهو خپل انجام ته رسېدلی دی. ګرفتار کړي. ودرېږه تانیدار صاحب.
ځان یوازې ونه ګڼې پرازیا زه در سره یم بې فکره اوسه غفیره چې خپل کور ته ځو راولې لکه راځي راځي لکه راولې